سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. ځوانان دي، ځوان باید تشویق سي، دا باید د ځوان روحیه ونه سوځېږي، د ځوان روحیه باید ختمه نشي، د ځوان روحیه باید لوړه سي. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دا 19 کلن و چې د یو عظیم لښکر قمندان وټاکل سو. چا وټاکه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وټاکه. او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه په اسامه بن زید کې چې وینم دا د قمنداني لپاره پیدا سوی ده، الله د قمنداني لپاره پیدا سوی. حالان کې لوی صحابه کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خالد ابن ولید، عبیده ابن جراح، همدارنګه نور صحابه کرام چې د اسلام ستر مجاهدین دي، هغوی نه ټاکي، اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ټاکي. ولې؟ دا وړتیا باید موږ ځوانانو کې ووینو او دا پرمختګ ورکو، روحیه ورکو. سلطان محمد فاتح په 23 کلنۍ کې قسطنطنیه فتح کوي. ګوره 23 کلنۍ، 23 کالو کې د دو عمر د دی دومره لوړ او دومره غټ ځای دی څه کوي؟ فتح کوي. دا استعدادونه الله تعالی دې موږ په ځوانانو کې ایښي دي، اما چې یو څوک یې وهڅوي دا استعداد پکې را ژوندی کړي، او دا په چا باندې کېږي؟ دا په تا معلم باندې کېږي، په تا استاد باندې دا کېږي چې خپل ځوان داسې یو ځوان جامعې ته وړاندې کړي چې آینده کې دی اسلامي امت ته خدمت وکړی سي. دا په کم عمر کې هم کېږي، دا تر لوی عمر پورې تړاو نه لري. نو د وخت ارزښت خپلو شاګردانو ته باید وښیي. او د مسلکي استاد صفات، یو د هغو صفتونو نه هغه دا ده چې دی باید په خپل مضمون باندې برلاسی وي. که هر مضمون تدریسوي دی باید په هغه مضمون باندې برلاسی وي، د شاګردانو هغه حق ادا کړی سي. داسې نه چې یو مضمون باندې دی نه پوهیږي او دی دعوه کوي چې ماته دا مضمون راکړه، یا یو مضمون د تدریس لیاقت نه لري او دی دا دعوه کوي چې زه دا مضمون غواړم او دا نه غواړم. نه، کوم مضمون باندې چې ښه برلاسی وي، د شاګرد حق ادا کولی سي، هغه مضمون واخله، د هغه مضمون تدریس وکوه، بیا به یقیني دا شاګردان پرمختګ کوي. او بل یو معلم او استاد چې کله درس ته ځي، له تدریس نه مخکې باید دی درسي مواد ځان ته برابر کړي، درسي مواد یې ځان ته راټول کړي وي او دا ورسره موجود وي. بعد له هغې نه بیا دی څه وکوي؟ تدریس وکوي. درسي پلان یې باید جوړ کړی وي. موږ وایي پلان درسي بس هسې لیکو، پکې نور زدي غورځېدلی، توجه نه ورته کوو، خپله سړی ورته څه کېږي؟ تنګېږي. نه، خپل ذهن، خپل فکر کې مخکې له تدریس نه، مخکې له ویلو د هغه کتاب نه یو پلان ذهن کې جوړ کا چې دا کتاب زه په شاګرد باندې په کومه سویه باندې زده کړم، تر کومې سطحې، تر کومې کچې پورې دا زه ور باندې زده کړم، بیا به ته حق د کتاب ادا کولی شي. او همدارنګه د تیر شوي درس پوښتل دا یو مهم کار ده چې کله استاد نن درس ووایي، سبا ته چې اول راسي دی باید هغه تیر درس له شاګردانو نه څه کي واوري چې شاګرد څومره پرمختګ کړی ده، څومره زده کړی ده او څومره یې نه ده زده کړی. دا یو مهم اصل ده چې یو استاد ځان ته مسلکي استاد وایي، باید په دغو صفاتو باندې دی مزین وي، دا صفات باید په ځان کې راولي، دی به بیا څه وي؟ مسلکي استاد وي. په کوم ځای باندې چې یو استاد پوه نه سو، دا د عیب نه ګڼي، دا د عار نه ګڼي، بلکې له بل استاد نه، له بل ملګري نه باید د دې پوښتنه وکړي چې په دغه ځای باندې زه پوه نه شوم، دا ځای ما ته راوښیه چې زه شاګردانو ته صحیح وښیم. دا د مسلکي استاد صفت ده. کوم استاد چې مسلکي ځان ته وایي،
هغه باید په دې کې باید شرم ونه کوي چې یو ځي باندې پوه نه سولې بل استاد سره مشوره وکړه، له بل ملګري سره مشوره وکړو چې په دې ځي باندې زه پوه نه سوم دا به څنګه وي. بعضې استادانو کې نیمګړتیاوې وي، له پوهې پرته درس وایي، په درس باندې خپله نه وي پوه، نو شاګردانو ته به هغه څه ورښيي. مخکې له تدریس نه باید 3 وارې دا کتاب مطالعه شي، د ځان لپاره باید 1 وارې مطالعه شي، د شاګرد لپاره باید د تدریس لپاره باید مطالعه شي چې زه شاګرد ته څه ووایم، زه تدریس په کومه سطحه باندې وکړم. نو یو کتاب نه مخکې باید یو استاد 3 وارې مطالعه وکړي. او همدارنګه بعضې نیمګړتیاوې په استادانو کې دا وي چې له شاګردانو نه بې وخته یا بې ځایه خدمت اخلي. دا هم د شاګرد باندې ډېر زیات څه کوي، اغېز کوي. چې له دې نه هم باید استاد کوشش وکوي چې یو کار یې په خپل وس پوره وي باید خپله یې وکوي. یو ډېر ضرورت چې بیا کله شاګرد نه یو خدمت واخیستل سي، هغه هم په دې بنیاد باندې چې یو ضرورت ده، نو بیا شاید دومره مشکل پیدا نشي. خو بعضې استادان داسې وي چې په هر کار کې په هر څه کې له شاګرد نه خدمت اخلي، دا د شاګرد درس سره بیا څه کوي، تاوان رسوي، زیان رسوي. نو کوشش به کوي چې کله د درس په حالت کې وي، خصوصا په دې وخت کې به له شاګردانو نه څه نه اخلي، هغه خدمت به نه اخلي. او همدارنګه بعضې استادان دي چې یو مضمون تدریسوي، نورو مضامینو ته په سپکه باندې ګوري، دا هم د استاد نیمګړتیا ده. دا بیا شاګردان هم دغه مضمون ته په سپکه باندې ګوري، داسې یو نظر ورته وکوي چې دا خو بس بالکل په علومو کې نه ده. نه، چې علومو کې نه وي بیا به دغه نصاب کې نه راته، خو چې نصاب کې راغلی د یو فایدې لپاره راغلی. مثلا زه بعضې د مدارسو کې یو استاد وي، هغه د منطق کتاب داسې ډېره توجه نه ورته کوي، داسې ښه نظر باندې نه ورته ګوري، بل یو شاګرد هم هغه نه زده کوي. حالانکې منطق دومره علم چې هغه باندې موږ او تاسې خپله لار پیدا کړو، دا لازم ده به موږ او تاسې یې زده کول. یا نور علوم دي، نور علوم دي، نو استاد باید ټولو مضامینو ته په درنده سترګه باندې وګوري، په سپکه سترګه باندې باید یو مضمون ته استاد ونه ګوري. او بعضې نیمګړتیاوې په استادانو کې داسې وي، یو خو داسې ټوکي دي چې هغه شرعي کوم مشکل نه لري. بعضې وخت یو استاد ډېرې زیاتې ټوکې کوي چې حیثیت د دور سره ختمیږي. دا هم د مسلکي استاد صفت نه ده. باید په هغه چوکاټ کې یوه نیمه خوشطبعي، داسې هم نه چې له چوکاټه وتلي وي، په چوکاټ کې یو نیمه خوشطبعي څه مشکل نه لري، خو چې بار بار یو څوک خوشطبعیانې کوي یا ټوکې کوي، نو دا د مسلکي استاد له صفاتو نه ده. باید استاد ځان ډېر په داسې اصولو باندې وساتي چې آینده کې بیا شاګردان له ده نه ښه تأثر واخلي. شاګردانو کې نیمګړتیاوې شته ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.